د الله جل جلاله د شتون دلیل. ابلیس ډیر مخلوقات په دې سوچ کې اچولي دي چې نعوذ بالله کوم معبود نشته او دا شیان بې له کوم خالق پیدا شي. خلکو د هغه د پیژندلو په اړه خپل عقل په کار نه دی اچولی او د خالق د شتون څخه انکار د یو بې عقله کس لخوا کېدی شي. ځکه کله چې یو انسان له یو تش میدان څخه تیریږي او ګوري چې هلته هیڅ شی نشته او کله چې بیرته په همدې لاره راځي بیا ګوري چې هلته یو دیوال دی، نو پوهیږي چې یو څوک شته چې دا دیوال یې ودرولی دی. نو د دې لوی نړۍ د ودرولو لپاره به څوک نه وي. دا څنګه امکان لري؟ بلکې دا هیڅ امکان نه لري چې یو وړوکی دیوال بغیر د کوم کس څخه نشي جوړېدی. نو دا غټه نړۍ د کائنات وچه سمندرونه څنګه د یو خالق او مالک څخه بغیر پر مخ تللی شي؟